السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیر جان. نظم به در سره شریکوم د حضرت علی حضرت سے. د نظم نمخ کې اوسو شعرونه چې دلته دو یارانو لکه زه او ته دومره سره ګرانو لکه زه او ته. دلته دو یارانو لکه زه او ته دومره سره ګرانو لکه زه او ته. ټوله زمانه ورته حیرانه وه، ټوله زمانه ورته حیرانه وه. لاس په لاس روانو لکه زه او ته، زړونه یې یو بل ته ډالې کړي وو، زړونه یې یو بل ته ډالې کړي وو، یو بل نه قربانو لکه زه او ته. او د نظم عنوان دی یو ځل به بیا ورځم، یو ځل به بیا ورځم هغه لیونۍ کوڅې ته، د خپل ارمان او د سیالۍ کوڅې ته. چرته چې ما د محبت د نوم آغاز کړی و، چرته چې ما د خپل آزاد ژوند نه پرواز کړی و، چرته چې ما خپل سپېره ځواني سینګار لیدله، چرته چې هره ساه مې خپله په انګار لیدله، چرته چې ما خپله تنکۍ ځواني په اور سېزلې، چرته چې ما ټول ارمانونه لور په لور سېزلي، چرته چې ما د خپل تقدیر نه خپل انصاف غوښتی و، چرته چې ما شهید ارمان له سور غلاب غوښتی و، چرته چې ما د محبت د نوم آغاز کړی و، چرته چې ما د خپل آزاد ژوند نه پرواز کړی و، چرته چې ما خپله سپېره ځواني سینګار لیدلې، چرته چې هره ساه مې خپله په انګار لیدلې، چرته چې ما خپله تنکۍ ځواني په اور سېزلې، چرته چې ما ټول ارمانونه لور په لور سېزلې، چرته چې ما د خپل تقدیر نه خپل انصاف غوښتی و، چرته چې ما شهید ارمان له سور غلاب غوښتی و. هلته به بیا سرې ګریوان له لیوني راغواړم، هلته به بیا سرې ګریوان له لیوني راغواړم، هلته به بیا د نظر ماتې سپېلني راغواړم، هلته به بیا ورځم زما د زړه درزا ده پکې، هلته به بیا ورځم زما د زړه درزا ده پکې، د دې تنکۍ مینې نازکه غوندې ساه ده پکې، د دې تنکۍ مینې نازکه غوندې ساه ده پکې. والسلام. ارمان به هلا زما درشي چې